ملګرو تاسو د دغې ښځې ویډیو وګورئ او بعد کې تاسو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. دغه ښځه له کراچۍ نه په یو بل سړي پسې اسلام آباد مرې ته تللې ده چې هغه سړی بله ښځه او بچیان هم لري. مرې ته یې بوولې ده او هلته یې کمره ورته نیولې ده په کرایه باندې او نورې چې کومې خبرې دغه ښځه کوي تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ چې آیا له دغې ښځې سره ښه کړي دي که بد. نو دوستانو نور تفصیل په ویډیو کې ګورو، راځئ ویډیو راسره وګورئ. خبره دا ده رکې چې د ماما ناست دی، دې ماما زما نمبر ورکړی دی دغه کس له، دغه کس له نمبر ورکو او دغه کس بیا ما پسې راټینګه کا، ما ته کالونه کولو زه تنګولمه چې ستا د هر څه ذمهوار زه یم او ما سره نکاح وکړه. بیا چې زه دلته کې کراچۍ نه راوغوستم مرې ته یې بوتلم، کمره یې راله واغېسته هلته کې په کرایه باندې زه ورسره وم چې شپه مونږه تېره کړه، سهار شو د قرآن راوړل زما په جولیا کې واچولو چې اوس په ما نه رستو کېږي نه، ما سره به نکاح کړې. ما ورته نه ستا بچي دي ښځه دي ده او که زه په دې کې غلط ویم او دروغ ویم نو ما د خدای او قرآن غرق کې لا اله الا الله محمد رسول الله چې کومه بیان کوم الله حاضر ناظر کوم او سچ کوم. لا اله الا الله محمد رسول الله رسول الله دی. خبره داسې ده خورجان ته یو خبر وکړله چې یاره نمبر دی ماما ورکه ټیک شله، بیا ته دا خبر وکړه چې زه دغه کس د کراچۍ نه راوختم او مرې کې کمرې ته بوتلم. کمرې ته ستا پر زمانده ته تللې که نه؟ بالکل د ما ته وی چې ته راشه او مخکې د ما ته وی چې ګوره موږ مرو دواړه به مرو. روبي ته مې ما سره نکاح وکړه، ما ته بالکل زما ته ضرورت دی. د دغه سړي نوم څه دی؟ نواز. دا اوسېدونکی د کوم ځای دی؟ دا ردیر د شیرین ګل دی. دا راته ووایه دلته کې خو غلطي ستا هم ده که نه چې ته یو غیر سړي له د نکاح نه مخکې ته هغې له کمرې ته ورځې یو شپه ورسره تېری ولې؟ بس په دغه لالچ کې چې زما په سر باندې سوری نو او زما خاوند نو ما ځان له کور جوړولو نو ما دوی ما سره نکاح کوي، زما به کور ما ته دا پته نه وه چې دوی ما سره دا 2 نمبرې کوي. بیا یو میاشت زه 2 ساعته له نکاح نه کوله، بیا زه دې ماما کره لاړم، دې مې ځان سره بوتلو. دې ماما ته ما وی ماما ګوره یو میاشت شوه دې ما دلته ولته لوګړی او نکاح نه کوي او زه د کور نه هم دغه شانتې اوس دغه شوم نه کور ته تللی شم نه مې بله لاره شته. بیا دا ماما لاړو، دې ماما بیا ملا راوستو او ده زموږ نکاح وکړه او هغه دې نواز سره بیا پیسې هم په جیب کې نه وي، 2000 روپۍ ملا له بیا دې ماما ورکړي دي. یو منټ، دا ماما ته څنګه پیژنې؟ دا ماما زه داسې پیژنم چې زما د ترور زوی سره تنازع وه، کیس پې ما کړی و، زه به د کراچۍ نه هغه کیس له راتلمه. بیا څنګه لاړو سیله دغه مرې ته دې ماما کره لاړو. د دې ماما یو کزن دی، د هغه لور زما ملګرې وه. هلته چې موږ لاړلو نو به دې ماما له ما نمبر ورکړو، ماما که ښه غوندې کې رشته راغله او پښتانه خلک نو زما دا نمبر هغې له ورکړه او چې زما کور جوړ شي، د سړي زوی وي پښتون وي. د ما ته وی ټیک ده، دغه سړي ورته به د دې دوستانه وه، یو بل سره بیا ناسته ولاړه وه، دعا سلام یې د سره د خبرې کېدې نو ده ورته وي چې ما سره یار یو زنانه ده او هغه دغه شانتې واده کول غواړي. هغه وایي که زه به د هغه سړي سره واده کوم چې زما د دې کیس ذمهواري وکړي. هغه ورته وي چې دا نمبر ماله راکړه او خدای ذمهوار دی او زه ذمهوار یم. بیا د ماما والا نمبر ورکو او ده به ما پسې بس راټینګه کړې وه. نو بس ده نه ما ځان خلاصولو، زه په کراچۍ کې وم، سهار او غرمه او ماښام فونونه به یې کوله. ده ته ما یو ورځ ویلي مې زما پیسې په کار دي، مې که دا که چېرته د دروغ وي دا سړی به رستو شي او که د رښتیا وي نو دی به بیا وکړي، مې زما پیسو ته ضرورت دی. د ما له 12,000 روپۍ راولېږلې، وایي دا واخله ځانه پې جامې چړې وکړه او ته راشه تا سره زه نکاح کوم. ما یې ستا ښځه وایي زما ښځه د ګردو بیماره ده، بچي مې شته ښځه مې شته ده خو بیماره ده. مې زه صحیح ده. بیا ما ورته زه رانلمه د په هغه خبرو د پیسې مې زه رانلمه. بیا د ما ته 7,000 روپۍ راولېږلې چې ته راځې که نه راځې. بیا هم زه په هغه 7,000 د ما له راکې زه بیا هم رانغمه. بیا د ما ته 5,000 روپۍ راولېږلې چې ته راځې که نه راځې دا ستا اخري دغه د ټیکټ له پیسې درلېږم او ته راشه. زه بیا راغمه، چې راغمه دې دلته زه چې له کراچۍ نه کېناستم دې ما له راغلی و پیربودۍ ته یې سوزکې راوستې و او زه د شپې 3 بجې زه رارسېدلې وم، زه د بوتلې م کمرې ته هوټل ته. جی کوم هوټل ته؟ مري ده؟ مري کې د ماما ته پته نه، ما ته رزیم نه ده پته. ټیک ده. ښه چې هلته کې یې بوتلم، یو میاشت زه ساتلې ما
یو میاشت د زه نه مخکې پرېښوم نه یې وروستو پرېښومه چې اوس په زما نه خوځې نه او ته به ما سره نکاح نه کوې مې زه تا سره نکاح کوم په یو شرط دوی څه مې ته به مخکې خپلې ښځې ته فون کې که ستا ښځه ومنله نو زه به دا نکاح تا سره کوم او نه کومه د خپلې ښځې ته فون وکړو چې ما سره پخوا کې یو ښځه ده زه د هغې سره نکاح کومه د ورته دې ښځې ورته وویلې چې ته یو نه دوه بدونه وکړه ټیک ده او زما زوی ځوان دی او زما په تاسو زما په کور کې بجلي خرابه ده او ته زما را بجلي سمه کړه خادمه ته وی چې ښځې به ودرېده اوس به رانه رستو کېږي نه دا اوس خبره پښتو ته وتې ده زما خواښې ده او زما اوښې دي او ته به ما سره اوس دا کې هغې سره زما چېرته جګړه شوې ده چې زه به بل واده کوم دی وتې چې نه تاله څوک لور نه درکوي ما ټیک ده بس بیا یو میاشت شوله یو میاشت پورې نکاح نه ملا نه میلاوېدو بیا د ماما کر مونږ دواړه لاړو د زه په لاره پوهېږم چې ښځې دته به نه وي چې مونږ نکاح نه ماما د دې خبره به کوم طرف ته ځي دا خو ډېره پیچیده روانه ده به څه کوو کېږي به څه لکه ګوره دا به اوس پاره خبره کې تا راکاږي که نه چې زما رشته هم تا کړې ده او دې ستا خلاف ورزي هم کړې ده که نه چې خپلو کې ټارټیکل برابر کړی دی نکاح کړی کني چې ستا د مشرانو خبرې چې کم نه ډېرې د کاڼي کرښې درنې خبرې وي که چېرې ستا خبرې منلې وي لس کسه یو طرف ته لس کسه بل طرف ته خو دې کې یو خبره بله ده نه طلاقنامه څه ثبوت شته او نه په نکاح فارم د هغه څه دستخط شته د دې به څه کوو نو شناختي کارت دغه خو شته که نه لمبر یې شناختي کارت نمبر خو ضروري خو نه ده عدالت کې به ته څه پیش کړې عدالت کې به موږ دغه وایو چې یاره نکاح یې تړلې ده دغه شریعتي ده عدالتي نه ده او سړي ورسره دوکه وکړه پټ شو تاسو دې سره په هر لوري په هر لار کې دې سره ولاړې بالکل به ولاړې خدای د رضا دپاره چې زموږ څومره وس وه موږ وسه کوو الله رضا لپاره بیا هم د دیرګه درانه پښتانه خلک وي جرګمار وي دا سړی د کوم ځای اوسېدونکي دي دا د شرنګل دی جی ډوک درې شرنګل ووایه که د دغه ځای د درانه پښتانه ستا په شان سپین روب وي ولې نشته جی ولې نشته ور به کوله جی څه میسیج ورکوې ورته څه ویل ورته غواړې هغو ته ویم چې یاره پښتانه یې شي داسې پښتو کې خو داسې نه دی شوی پردی تورسرې سره میاشتې تېروه بیا تې پټېږه دا خو پښتو خبره نه ده هسې ماما پښتون سړی داسې کوي نه کوي جی نه کوي لکه ستا ښځه به راځي زما سره به دلته په کټ کې کینی ستا ښځه به راځي میډیا ته به راځي ستا ښځه به راځي په کراچۍ کې به کینی ستا ښځه به راځي در په در به ټک ټوک ټک ټوک یو بل بل کور ته کینی هسې دا پښتون ما ته خو پښتون څوک پښتون نه دی پښتون نه دی پښتون کیدی شي ستا په خیال نشي کېدی نشي کېدی جی په دې کې ټولو نه زیاته غلطي ستا هم ده طلاق ته ورکړی دی خپل حق مهر ورته ورکې ټیک ته ورکه ټیک ته که نه ورکې څه داسې لار راوباسه تر کومې پورې به داسې لوډیا کوډیا ژوند تېري زموږ خو دغه کار دی چې د چا دپاره اواز اوچتول دا زموږ یو فرض دی باقي ستاسو سره ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد او باد اوسئ د الله په امان